ستړي مه شې لور هله زوی دې خواته راسه ستړي مه شې زوی ستړي مه شې دغسې چې کور دی زوی نن ټپال ته ناست لګي نن ټپال ته نن باران و نن باران دی دوستانو کار ته نه دي تللي یعنې پر کثافاتو باندې دوی دغه ماشومان پر کثافاتو باندې بوتلانو کوټیو کاغذانو دغه جوړوي په دغه غار کې اوسېږي د یوې لحظې دپاره دوستانو درد احساس کوي چې که زموږ اولادونه په دغه کور کې څومره د دردونو د کړاوونو او د مشکلاتو څخه ډک ژوند به ولرو دا مرسته هم دوستانو یو ډېر زیاتې کورنیو ته د لاست فورت ورد تکساس افغانانو د ښاغلي امنالدین بدري صاحب په لاس باندې دا مرسته رالېږلې وه خدای پاک دې صدقه او زکات و خیرات قبول کړي خدای دې وزونه ورکړي نو دا دا مرسته به د کورو ته تر هغه وخته پورې که د باران شدت زیات نه شي تر هغه وخته پورې به دا مرسته موږ تاسې ورسره وویشو راسئ دوستانو د خپل هېواد د بېوزلو بېوسه بېکاسه کونډې یتیمان د حال څخه دا خبر کړو ملک کاکا کوم کور دی ملک کاکا دغه ځای په دغه ځای کې اوسېږي تاسې وګورئ دوستانو په دغه ځای کې اوسېږي دا به نو څنګه ملک کاکا ته راسه دا ونیسه داسې راونیسه سلام علیکم څنګه شو په خیر خیر ورته کېږي دا وړه رانده نه شي احتیاط ورسره کوي چای وړي ټوله شیان ورته ښاغلي بدري صاحب په دغه رقم ځایو کې دا کورنۍ اوسېږي ستاسې مرسته دا دی تاسې د کورنۍ سره کړې ده تقریبا موږ وګورو چې تر هغه وخته چې باران کېږي زه چې هم وار په وار کېږي باران دغه تاسې ورته وګورئ چې راوځي دغه رقم یو نه کې په زوره خبرې وکړه خور ته چې زوی دا زوی څه وایي تا ول چې دی زوی پلار دې په پټاو کې شهید شو خدای پاک دې غر کې رحمت وګرځي دوستانو د دې لورکۍ سره به کومک هم نغدي کومک به هم ورسره وکړو دوی به ځان ته چپلکې او بوټونه او کوټ شته چند برانځي سمه ده سمه ده زوی بس دغه ټوله نیم افغانستان مو د کونډې د یتیمانو څخه دوستانو ډک دوی څومره د دردونو د کړاوونو څخه ډک ژوند لري په څه کې اوسېږي دوستانو دا د تاسې خپله ویني او ماشوم غږ مو واورېدی چې ور پلار مې په انتحاري کې په پټاو کې ول شهید شو دغه راوه دغه کیمه راوه یا نو دوی ضرورت نه ورته لري دا هم بل کور دی دوستان یو بل خپل کور مو د په دغه ځای کې دوستانو ورته وګورئ په دغه رقم ځای کې اوسېږي د یوې لحظې دپاره دوستانو ستړې مه شې خوره دا تیز باران راوي شان ورته راوي دا وړه دغه نشي دا وړه دوستانو باران تیز دی د ټولو کونډو غږ نه سو راخیستلی درته راځو پسې راځو ډېر کوي غوړي هم ورته راوړئ دا کورم تاسو درځئ دوستان وګورئ دوستان په دغسې ځای کې اوسېږي تاسې ټوله وخت په دغه کې دغه دیوالونه دي دوستان تیز باران
هېڅ شی د مرستې څوک د مرستې لاسنیوي دپاره مه لره او دغه هم د اوسېدو او دا ماشومان دي دوستان تاسو ورته وګورئ سلام علیکم ستړي مه شئ خور ستړي مه شئ دوستانو دغه دا پلاستیک ونیسئ دوستانو د یوې لحظې دپاره درد احساس کوي چې باران ووري د اوسېدو دپاره ځای ونه لري د خوراک دپاره غذا ونه لري د اغوستلو دپاره ګرم کالي او د خوب دپاره ګرمه بستره ونه لري او یتیمان یې درڅخه غواړي او درته ژاړي د دغه یتیم په رقم باندې یخ یې بلب وهي او یخ یې کېږي درد یې احساس کوي لسه پړ ولاړې بل باندې ویل چې دغه چپال ته واستم دغه مې د خارې د غریبۍ دي مې دغه د چپال ته واستم برته راشي وایي یخ مې یخې کړی شی نشته پر په کچره باندې هېڅ شی نه ویلی کېږي دغه کوچنیانو حال دغه رقم دی دغه رقم خدای والي جزا خو دې الله پاک وکړي دغه خو دې خدای پاک وکړي چې هغه سره باندې کړي چې هر وخت راشي د مخکې د مګنان ماته دې شی راکړي شي الله پاک وکړي دای جنتي کې خدای پاک وکړي واخلې الله پاک راوي چاټ ورته وي چاټ جل راوي چاټ ورته جا هاي وريك يا استاذ جل فعلا السلام عليكم خپل لګول مې یو غوړي په کور کې نه لري چې نه د چا سره نه څوک مو په مونږ دا نه دي چې دلته انسانان پکې دي حیوانات پکې دي تا ول چې دوی بیرته د سر وای په کور کې مریضان درنه د ته پرې چې دای خپل وای تمام مرض سره درنه کې مور الله تعالی د څنګه لټنه چې ته لټ من کال وي بلال لكن بس يقول لك شو من نمشي جديد الكود ما مرة لا تزوج مرة برا نمشي ولا توزع لا تمشي شيء يخرج زوجة مكيف سبب كتابك بالكراول كيف سبب كتابك كمية بس كي أروح كتابك جنتيك چاپ سن نه در باندې کړی زوی يا هیڅ کومک نه دی کړی راس زوی خپل په دغه باندې دغه واچ نړۍ ونه وسانه تاسو څه دی درد یې احساس دغه فایل در وڅرخوه سیسو آخوره عادت دوستانو د باران څخه خوندي سواله دوستانو دې ته مه ګورئ چې ستاسو مرسته لږ ده بلکې دې ته وګورئ چې ستاسو لږ مرسته دی یو بېوزلي بېوسه کونډې یتیم څومره ضرورت ورته لري مرسته وکړئ ژوند وژغورئ تاسو لږ مرسته هم دوستانو ژوند غوره دی ښاغلی مومن صاحب قیس جان ورور وینې ستاسو مرسته او د امریکا څخه
تکساس د لاسپورټ بورډ افغانانو د بدري صاحب په مشرتوب باندې دغه جواز ساتونکي یتیمانو سره مرسته کړې ده. خدای پاک یې صدقه او زکات خیرات قبول مقبول وګرځي. خدای دې وزن ورکړي. دوستانو باران هم تېز شو. خدای دې وزونه ورکړي ټول ته چې مرسته یې کړې ده. زموږ ټوله ټیم ته دې هم خدای پاک وزونه ورکړي. کورونه ډېر پاته دي دوستان، ټول نور ته به هم رسېدلي وکړي. تر بیا هم پر لوی او مهربان الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.